هغه شپه په اورګل کې د وحشت اور د کلي په هر کور کې بل شو. د ژوندیو انسانانو وجودونه ټوټې ټوټې پراته ول. د کلي خلکو له ناچارۍ پرته د شهیدانو ټوټې راټولې او پر یو ځای یې ښخې کړې. عید عمر خیل چې د دې سیمې اوسیدونکی دی، د ګیرې ځینې ډکې یې د غمونو پر مهال سپین شوي وایي. اوس هم چې کله اختر راشي، د دې سیمې اوسیدونکي د خپلو شهیدانو د یاد ویر ځوروي. می شپږ کاله مخکې د امریکایانو چپه چې روغله ټوله خال کې د کورونه چې روغله روان شو ډور په بین کې ټول روغله د خون نه چې روغله داس کې وویشته بمبورې په وکای ټول د لسونه پښې مکمل هیڅ ګاډ واټ واخه بس ټول کړي کورونه وروت کا ټول بدات شهیدان شو په دات ځینه دا غزي ټول کړه بس هر سړی ته خپل هغه درې بل ځی ولاوات انا مړه می د 10 کیلو ولاوه